رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه ته فرمایل زتا ته داسې یو دعا نه ښیمه چې په دغه کلماتو باندې ته د الله سبحانه وتعالی نه دعا وغواړې نو که چېرته به تا باندې د احد د غر نومره قرض وي نو الله سبحانه وتعالى بيتانا أداكي ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. دا كلمات جدي دير زياد قيمتي كلمات دي د سرو زرو نه چې دا قيمتي دي محترمو دا یاد کوي او په معنا باندې ځان پوهه کوي او په یقین سره چې دا وایي نو الله سبحانه وتعالى بس تاسو قرضونه چې هغه ختم کی او د قرضونو د وجه نه چې کوم غمونو مصیبتونو او مشکلاتو کې نو الله سبحانه وتعالى با ستا ټول مشکلات چې دي دعا سره حل کی. اغه کلمات دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله عنه ته فرمایل دا کلمات وایا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. محترم ورونو دا ډیر غوره او قیمتي کلمات دي نو دا چې د یاد کا او په یقین سره وایا حرکت وکا الله سبحانه وتعالى بستا بر حرکت کې برکت واچي او دا غي سره چې د روحاني علاج هم واخلا.